عطا محمد نور ملګري ملتونه په غلطې کړنلارې سره د افغانستان کشالې د حل هڅه کوي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د بلخ پخوانی والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور د دوحې درېیمې ناستې په غبرګون کې وایي چې د دې غونډې پای له پیل وړاندې معلوم او څرګند و. نوموړي په ملګرو ملتونو نیوکه کړې چې دغه سازمان په غلطې کړنلارې سره د افغانستان د کشالې د حل هڅه کوي. هغه په خپل ایکس اکاونټ لیکلي ممکنه ده چې ستونزه په ستونزې حل شي. طالب د افغانستان اصلي ستونزه او هغه ډله ده چې افغانستان د اوسني انزوا لامل ده. دغه جګپوړي پخواني چارواکي زیاتوي طالبان خپلو وژنو او په فراخه کچه د بشري حقوقو په نقض تورن دي او ښځې یې له ټولو برخو لرې کړي. نو څنګه ممکنه ده چې د ناورین د حل لپاره ورته بلنه ورکړل شي؟ د دوحې درېیمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب د طالب پلاوي او د ګڼ شمېر هیوادونو ځانګړو استازو په ګډون سره د 2 ورځو لپاره قطر کې ترسره شوه. هغه ناسته چې طالبان یې ګټوره بولي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چا